السلام علیکم ملګرو. په موټروي د بیره په مقام باندې یو ګاډی ولاړ چې په هغه کې 15 کسانو او څلور پکې وفات شو او یو کس چې دی نو هغه ژوندی او ډریور ملګرو د لاهور نه یو خاندان روانو اسلام آباد ته دی په موټروي باندې مزل کاوه چې په دې کې 15 کسان ناسو په دې کې دوه ښځې وي چې دغه عمر 25 سال ملګرو او یو پکې هلک چې دغه عمر 6 کال ملګرو او دغه چې ونه یو بډای ښځه پکې ناسته و او یو ډریور پکې ناسو چې دغه چې عمر دغه چې کوم نوم دی نو دغه عمر دی ملګرو او د چې د لاهور نه یو خاندان جو نو دیو روانو اسلام آباد ته دی چې کله مزل کاوه بیره په موټروي باندې نو دیو چې روانو په موټروي باندې ډیر مزل کړی نو دیو له چاته یو سٹور مخې راغلی دیو دا سٹور نه چې نو څه سيزونه راغستي دي او هغه جوس اوس راغستي دي او نور څه راغستي دي چې دا ډریور کله راغلی دا ارس دیو خړلې دي دا جوس اسکلې دي دا هغه نه پس چې نو تقریبا د عمر وای چې کنه ما تقریبا یو غنټه مزل وکړ د یو غنټه چې کله ما مزل وکړ کنه نو وایزه به هوش کېدو روان شو به هوش کېدم چې کله زه به هوش شوم کنه نو زه د ګاډي نه یم خبر چې ګاډي به کم طرف ته تللی نو بیا پولیسان راغلل کنه وای پولیسان چې کله راغلل د شیشې ماتولې نو ما ته په دغه ټیم کې پته لګېده ویل بیا چې دی نو بیا موږ هسپتال ته وړو کنه نو چې کله موږ هسپتال ته وړو نو ما ته پته لګېده چې موږ اغېستیو او دا کوم څلور کسان چې دي نو دا پاټک باندې وفات شو کله چې عمر لاړ هسپتال ته وړ کنه نو ملګرو هغه په هوش کې راغی او هغه دا واقعیا بیان کړه ډېر خلک وایي کنه چې دیو دا جوس چې په دې جوس کې څه مسله وایي ایکسپایر خو اصل انویسټیګیشن اوس هم روان دی چې کنه چې دی واقعیا اصل حقیقت څه راخېږي ملګرو آیا چا ول زار ورکړل دي آیا څه مسله راغلی دا د خاندان ته چې دا ټول خاندان چې دی نو په موټروي باندې وسره یو داسې واقعیا راغله ملګرو د خلکو ویل کړي چې جوس اسکل په هغه ټیم مړ دي څوک یو واقعیا بیانې څوک بل واقعیا بیانې او دا اصل حقیقت دا چې په موټروي باندې چې کومه ګاډي سفر کاوه ملګرو تاسو ته پته ډېر ځات احتیاط کوئ نن سبا چې کومه سیستم راوته نو په دې کې ډېر ځات احتیاط کوئ دا په موټروي باندې یو واقعیا راغلی وکنه مخکې به موږ هم یو ویډیو جوړ کړی دا دویمه ویډیو دا موږ ویل چې اصل حقیقت تاسو ته معلوم شي کنه چې دې سره څنګه واقعیا راغله ملګرو د دې چې کوم ډرایور د عمر نو هغه دا بیان ورکړی دی کنه چې د موږ سره دا واقع راغلی ده په موټروي باندې د بیره موټروي باندې او چې په هغه کې موږ 15 کسان ناسو زموږ یو خاندان او عمر وای چې کنه نور وفات شول او زه بېهوشه شوم دغه نه پس هسپتال ته وړل د هسپتال نه پس چې نو اوس په هوش کې دی برابر دی ملګرو دا واقع راغلی و ملګرو تاسو به دې باره کې څه وایي او ټول ته مې خواست چېرته په موټروي باندې سفر کوئ نو ضرور احتیاط کوئ